حديث العشرون شلم نمبر حديث عن أبي مسعود ده أبي مسعود روايات ده شنو ده عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال ده فرمائي قال رسول الله صلى الله نبي فرمائي دي إن مما أدرك الناس يقينا ده هغنا شلان دي دي خلق من كلام النبوة الأولى ده خبرو ده پیغمبري اولنینا اول نبینا دا خبرم دسی نقل لچغا آدم علیہ السلام ده اول نبوتنا ده پیغمبر چې اول کم پیغمبرو چې آدم علیہ السلام ده د دې پیغمبر د نبوت او د پیغمبري د وخت نه د خبرم دسی را نقل ده اذا لم تستحي کله چې ته حیا نه کې او بے حیا شي فاصنع ما شئت کوا چې سدي خوخي د دې معنا د حدیث څه دی چې کلم په انسان کې حیا وي هغه د ډیرو بدو کارونو نه منع کیږي او کلم چې په انسان کې حیا نه وي هغه د ډیرو بدو کارونو کې واقع کیږي نو ځکه د الله نبی ولې کې فرمای الحیاء خیر کله حیا خو ټول خیر دی نو چې حیا درکې نه وي نو بیا چې څه کې کوا نو بے حیايي دا سبب دی د ډیرو ګناهونو او حیا دا سبب دی د ډیرو نیکو اعمالو او حیا دا سبب دی چې ته د ډیرو زیاتو کارونو نه منع کېږي رواه البخاري دا حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی دی الحديث 21 يوشتم نمبر حديث عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة د ابي عمر روایت ده او چا ویل دي چې د دې اسم کنیا ابو عمرو ده بعض محدثین وای چې د دې راوی اسم کنیا خو پیژنې چې اب ابن وغيرها هغه پکې راځي نو څوک وای د دې اسم کنیا ابي عمرو ده او څوک وای چې د دې اسم کنیا ابي عمرو ده نو څه ده سفيان ابن عبد الله نمده سفيان ابن عبد الله قال دا فرمای قلت ما ویلی یا رسول الله اذا الله رسولا قل لي وایا مات فی الاسلام په اسلام کې قولا یوینا لا اسال عنه احدا غیرک چستانه ما سوا د بل چانه دغه په باره کې زه تپوس نکوم دسی یو مسله او داسې یو خبره او داسې یو قول او داسې یو وینا ما ته وکا قال الله نبی او فرمایل قلت اوایا آمنت بالله ما بالله ایمان را وړه ثم استقم بیا په دې خبره باندې کلک شه مقصد د حدیث دا دی چې څوک چې ایمان راوړي او مؤمنی نو په د باندې به قسم تکلیفونه او امتحانونه راځي خو ستاسو لپاره کامیابی به الوی چې کله ته صبر وکې قرآن کې الله تعالی فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين تاسو باندې امتحان کیږي کله به دولګي او کله به دیری او کله به څنګه امتحان لیکن صبر وکې استقامت وکې قرآن کې الله رب العالمین د استقامت باره کې فرمایي چې کوم خلکو ایمان راوړل ثم استقاموا بیا استقامت کړي دي تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون استقامت څه ته ویل کیږي په دین باندې مضبوط او درېدل او کلک ودرېدل نه به د مصیبتونو تکلیفونو د وجه نه دین پرې دی او نه به د دنیا او د مال او متاع و غیره د وجه نه دین پرې دی دغه ته ویل کیږي استقامت په دین باندې همیشه د پاره عمل کول رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی او اغا دا راوړی دی الحديث 22 دویشتم نمبر حدیث عن أبي عبد الله أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما الله دې پلار او زوی دوانو ناراضي شي دوانه صحابه دي دا جابر سے فرمای جابر نے روایت دے ان رجلا یقینا یوسڑی سالت پوس او رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د رسولنا فقال وتویلی
دې سړی ارایت خبر را کماتا اذا صلیت المکتوبات کله چې ز فرض منځونه وکم وصمت رمضان او د رمضان د میاشتې روزه ونیسم واحللت الحلال او کم څه چې په دین کې حلال دي دا حلال وګڼم وحرمت الحرام او کم څه چې په دین کې حرام دي دا زه حرام وګڼم ولم ازد على ذلك شيئا او پته باندې څه شی زیات نکم ادخل الجنه ایذب جنت داخل شم. مقصود د حدیث دا ده چې فرض منځونه وکم چې 15 دي د رمضان د میاشتې روزه ونیسم حلال حلال وګڼم او حرام حرام وګڼم او په د باندې څه شی زیات نکم څه نفلی روزي او نفلی منځونه دا ونکم نو زه به جنت ته داخل شم. قال د الله نبی او فرمایل نعم او چې کله ته فرض منځونه اوکې روزه د رمضان ونیسي او حلال حلال وګڼي حرام حرام وګڼي او نوافل ته اونکه نو ته جنت ته داخليږي. رواه مسلم. دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی دی لکه څنګه چې دا مخکنی حدیث دی هغه روایت کړی. الحديث الثالث والعشرون درشتم نمبر حدیث عن ابي مالك د ابي مالك نه روایت ده چې نوم ده حارث بن عاصم الاشعري قال دا وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول فرمایلی دي الطهور شطر الايمان پاکی نیم ایمان ده. ځکه د انسان یو زړه دی او یو ظاهر دی نو جړه پاک شي او بدن پاک شي انسان پورا پاک شي نو پاکی د جامو پاکی د بدن دانیم ایمان ده. والحمدلله تملأ الميزان او الحمدلله ډکی تلا ته الحمدلله وی تعالی په الله دون اجر درکې چې هغه اجر په تل کې واچه نو تل ډکی. وسبحان الله والحمدلله تملأ او سبحان الله او الحمدلله تملأ ډکی او تملأان یا دا دوانه ډکی ما بین السماء والارض اغه مسافه چې په منځ د اسمان او د زمکه کې دا. مقصد دې دا دی چې یوازې الحمدلله او یا سبحان الله والحمدلله چې دوانه ته وې الله تعالی په دې باندې دونه اجر درکې لکه د دې زمکه او د اسمان منځ کې چې دا کومه خالقا ده دا کومه فضا ده دا چې څونه زیاته ده نو دونا ډیر اجر او ثواب تعالی رب العالمین په دې سبحان الله او الحمدلله دوانو باندې یا صرف په الحمدلله باندې تعالی درکې. والصلاه نور او مسجد دا رڼا ده خبر کې مستاده پاره دا مسجد دا برناوي لکه تاسو هغه حدیث هم ویلي چې انسان په قبر کې خوسته شي نو نیک اعمال تراغون شي سي سر ته ودريږي او سي خي طرف ته او سي چپ طرف ته او سي خپوتا او آخرت کې چې انسانان پاتېږي او منځ کړي نو دا منځ د منځګزارو د پاره سبب درانا ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اول ما يحاسب به العبد من عمله صلاته اول چې د انسان سره حساب کیږي په آخرت کې دا په بار د منځ کې کچرته دا منځ سيو فقد افلح وانجح پس کامیاب بشي. نو دا حدیث کې راځي چې كانت له برهان ونجات ونور وبرهان ونجات يوم القيامه دا منځ با د لپاره رڼاوي پر ورځ د قیامت. نو منځ چې دا رڼا ده د مون د وجنه انسان چې د خیسته کیږي هم لکه د سلفونو دا نقل دی چې په ټولو خلکو کې خیسته انسانان هغه دي چې څوک د شپې تهجد کوي. نو تهجد د شپې مونږ کې حسن رانا دا په انسان کې پیدا کیږي. د مون د وجنه په دنیا کې انسان خیسته کیږي د مون د وجنه قبر کې د انسان قبر منور کیږي د مون د وجنه په آخرت کې به هم ستا قبر چې دی هغه کې رڼاوي دا آخرت کې هم د حشر په میدان وغیرہ کې هم تاسو سره رڼاوي دا دیو دا تا د ځان سره اغسته ده. والصدقه برهان او صدقه کول چې دی دا دلیل دی د ایمان د سړی چې دا سړی مؤمن دی نو ځکه د الله د پاره صدقه کوي.
دا زنانه مؤمنه ده نو ځکه د الله د پاره صدقه کوي. یا صدقتون معنا دا ده چې صدقه او صدقه چې د برهانون دا دلیل دی د رښتینوالي د دې انسان چې دته الله هغه محبوب او ګران دی د مال نه، نو ځکه دا مال د الله د پاره ور کوي، نو صدقه دلیل دی د نجات د انسان. والصبر او صبر چې د ضیاء دا رڼا دا ضیا ډېر رڼا ته وای، نو مطلب دا دی چې مونږ تا کو نو تاسو را با څنا رڼاوي، او چې صبر دې مو سره کو نو بیا به سم ډېر بلپونه به دې ځان ته لګولي، سم ډېر رڼاګانې به تاسو رہی. والقرآن حجت لک، او قرآن ستا د پاره دلیل دی چې کله په تا عمل کړی ستا د پاره دلیل دی او تبای په دلیل کې پیش کې، او آخرت کې به هم دا قرآن ستا د پاره د نجات ذریعہ ګرځي. دا به دلیلی او علیک یا ستا په خلاف دلیل دی چې کله تا قرآن باندې عمل ونکو هم دا قرآن بستا په خلاف دلیلی. مثلا دروغ دی ویلی قرآن به وی الا لعنت الله علی الکاذبین، منځ نه کو قرآن به وی چې کم خلق منځونه نه کوي دا به جهنم ته ځي. زکاتونه دې نه ورکول، نور عبادت دې نه کول، قرآن کې به دې باره کې وعیدونه دي. نو قرآن یا ستا د پاره دلیل دی او یا ستا په خلاف دلیل دی. نو کوشش کوا چې ستا د فائدې د پاره قرآن دلیل شي، ستا په خلاف دلیل نشي. کل الناس یغدو، ټول خلق سبا کوي، فبایع نفسه، خپل ځان خرڅي، یو کاروبار کوي، یو معامله کوي، نو فمعتقها یا بخپل ځان آزاد کی، او موبقها یا به هلاک کی. که تاسو خیال چې انسان سار کی د شپې خلک ودی چې ساری څوک یو طرف ته رواني، څوک بل طرف ته، څوک یو کاروبار کوي، څوک بل کاروبار کوي. چې خلک کاروبار کوي نو یا ګټه کوي یا تاوان. دغه سیدا انسانان هم چې سار کی، نو څه خلک دي چې هغه خپل ځان آزاد کی د اور نه نیک اعمالو کی، سارپاسي کی، منځو کی، ذکر اذکار تلاوتو کی. او څه دې بدبخت انسانان دي چې لس یولس بجې پاتېږي، سار منځم نه کړي، او بیا په یو بل ګناه باندې ورشي او ټول ورځ ګناهونه کوي. نو د ځان هلاک کو دا بل چې مون ذکر تلاوت د الله بندگی حلال کاروبار وغیرہ کوي، د ځان چې د هغه آزاد کو. نو اوس مؤمن لا پکار دی چې او خيار مؤمن وي، ځان آزاد کی او هلاک او تباہ نکی. رواه مسلم.